Assalamu alaikum. Once again, welcome to the class. Dear students, panani class ki bazata ustad the English haga structure haga formula dar khaim chi da hage fa madad sar batasu the English the velu qabil shay. I wanna plus verb za gwalam. I wanna plus verb za gwalam. کله چې هم تاسو وایئ چې زه غواړم چې یو څه وکړم نو تاسو به داسې وایئ چې I wanna plus verb زه غواړم یعنی کومه خبره چې هم تاسو کوئ چې زه غواړم چې یو دا کار وکم یا زه غواړم چې بهر ملک ته لاړ شم یا زه غواړم چې کباب وخورم یا زه غواړم چې مهی وخورم یا زه غواړم چې کرکټ وکم یا زه غواړم چې ښه مارکس واخلم یعنی کمی خبرې چې تاسو داسې کوئ چې زه غواړم نو هغه به تاسو په انګلیش کې څنګه کوئ هغه به تاسو په انګلیش کې د I wanna plus verb په مدد سره کوئ د دې مطلب دی زه غواړم اوس لږ شانتي ځان په دې پوه کړئ چې دا ونه دی څه شی نو ونه چې دی دا د want to شارټ فارم دی یعنی په سپوکن انګلیش کې که مونږ want to وایو نو دا به مونږ زر څنګه وایو او انګریزان چې دا ډیر زیات استعمالوي wanna I wanna search for a job یعنی I wanna talk to you یعنی داسې خبرې هغو ډیر زیات کوي په سپوکن انګلیش کې want to هغو نه وایي هغو وایي wanna right اوس لږ شانتي تاسو دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې تاسو به wanna څنګه استعمالوئ I wanna talk to you I wanna talk to you زه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم I wanna talk to you I wanna talk to you زه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم I wanna زه غواړم talk to you چې تاسو سره خبرې وکړم I wanna marry her I wanna marry her زه غواړم د هغې سره واده وکړم I wanna marry her زه غواړم د هغې سره واده وکړم اوس لږ شانتي دلته ځان پوهه کئ چې د I په ځای باندې تاسو he she فضل احد ډاکټر یو نوم چې هغه لګولی شئ یعنی I یو سبجیکټ دلته تاسو هر سیز لګولی شئ لکه he she it فضل احد فرهاد ډاکټر دا تاسو د سبجیکټ لګولی شئ او بیا به تاسو پلس ونه پلس ورب نو دا بس تاسو هغه سټرکچر چې دی هغه تیاری ګوره تاسو داسې هم ویلی شئ چې he wanna marry her هغه غواړي چې د هغې سره واده وکړي he wanna marry her هغه غواړي چې د هغې سره واده وکړي right I wanna search for a job I wanna search for a job زه غواړم چې د کار په لټون کې شم I wanna search for a job زه غواړم چې د کار په لټون کې شم یعنی چې ځان له کار وګورم یا داسې هم تاسو ویلی شئ چې فضل احد wanna search for a job فضل احد غواړي چې د کار په لټون کې شي فضل احد wanna search for a job فضل احد غواړي چې د کار په لټون کې شي I wanna search for a job زه غواړم چې د کار په لټون کې شم یعنی مطلب دا دی چې د I په ځای تاسو د یو شخص نوم چې دی هغه هم ویلی شئ so right I wanna kiss her I wanna kiss her زه غواړم چې هغه ښکل کړم I wanna kiss her زه غواړم چې هغه ښکل کړم یا he wanna kiss her هغه غواړي چې هغه ښکل کړي یا فضل احد wanna kiss her فضل احد غواړي چې هغه ښکل کړي داسې تاسو ویلی شئ اوس یو ځلې بیا ځان په دې سټرکچر په دې فارموله پوهه کئ چې تاسو به دا سټرکچر د څه لپاره استعمالوئ یعنی کله چې هم تاسو داسې قسم خبرې کوئ چې زه غواړم یا فضل احد غواړي یا he she یعنی هلک یا جنۍ غواړي چې دا کار وکړي نو هغه به څنګه وایي هغه به د دې سټرکچر په مدد سره وایي مطلب زه غواړم چې اوبه وڅښم یا زه غواړم چې بهر ملک ته لاړ شم یا زه غواړم چې ځان له یو ګاډی واخلم یا زه غواړم چې ځان له موټر سایکل واخلم یا زه غواړم چې نوکري
ترلاسه کم. نو دا ټول خبرې به تاسو په دې فارمولا په دې سټرکچر باندې کوئ. څنګه به کوئ؟ ګوره لاندې وګورئ دلته د سبجیکټ. د سبجیکټ کې تاسو چې دی آی، هی، شی، they, we, you, فضل احد، فرهاد، ډاکټر، دا قسم نمونه چې دا تاسو استعمالولی شئ. سو رائټ په سبجیکټ به مونږه ولګو، بیا به پلس ونه پلس ورب شي. نو دا به زمونږه هغه فارموله تیاره کړي چې زه غواړم یا هغه غواړي یا هغوی غواړي یا ډاکټر غواړي. نو دا قسم خبرې به تیارې شي. اوس ونه دی څه شی؟ ونه چې دی دا د want to short form دی. یعنی که مونږ وایو چې I want to speak English، زه غواړم چې انګلیش ووایم. نو که دا زه په شارټ فارم کې ویم، په سپوکن انګلیش کې ویم، نو زه به داسې ویم چې I wanna speak English، زه غواړم چې انګلیش ووایم. زه به want to چې دی هغه نه ویم، زه به سمپلی I wanna speak English ویم. رائټ. اوس کله چې تاسو هم داسې وایئ چې زه غواړم چې یو څه وکړم، نو تاسو به دا سټرکچر دا فارموله استعمالوئ. اوس لږ شان دا سنټنسز زما سره دوباره ریپیټ کړئ چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. I wanna talk to you. I wanna talk to you. زه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. I wanna talk to you. زه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. یا فضل احد wanna talk to you. فضل احد غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي. یا ډاکټر wanna talk to you. ډاکټر غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي. right. I wanna marry her. I wanna marry her. زه غواړم د هغې سره واده وکړم. فضل احد wanna marry her. فضل احد غواړي د هغې سره واده وکړي. یا he wanna marry her. هغه غواړي د هغې سره واده وکړي. یا ډاکټر wanna marry her. ډاکټر غواړي چې د هغې سره واده وکړي. I wanna search for a job. I wanna search for a job. زه غواړم چې د کار په لټون کې شم. I wanna search for a job. زه غواړم چې د کار په لټون کې شم. یا they wanna search for a job. هغوی غواړي چې د کار په لټون کې شي. یعنی کله چې مونږه د ډیرو خلکو په باره کې خبره کوو چې دوی غواړي یا هغوی غواړي چې دا کارو کې، نو مونږ به داسې وایو چې they. right. they wanna search for a job. دوی غواړي چې د کار په لټون کې شي. I wanna kiss her. I wanna kiss her. زه غواړم چې هغه ښکل کړم. I wanna kiss her. زه غواړم چې هغه ښکل کړم. فضل احد wanna kiss her. فضل احد غواړي چې هغه ښکل کړي. فضل احد wanna kiss her. فضل احد غواړي چې هغه ښکل کړي. so right. اوس به تاسو د دې کوئ پریکټس به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو به لږ شانتي سوچ وکئ چې تاسو څه غواړئ چې وکئ. نو هغې په باره کې به تاسو سنټنسز تیار کړئ. نو ستاسو سنټنسز به چک کوئ څوک چې دا آیا دا غلطي دي که دا صحیح دي. نو هغه به زه چک کوم. کوم ځای کې به چک کوم؟ زمونږ د واتساپ ګروپ لینک به تاسو د دې ویډیو د ډسکرپشن نه جوائن کړئ. اول ته به تاسو پریکټس کوئ. ستاسو پریکټس به زه باقاعده چک کوم. کوم ځای کې چې تاسو غلطي کوئ هغه به درته درښایم. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، نو پلیز دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ لپاره. رائټ. اوس به مونږ د دې نیگیټیو سنټنسز څنګه تیارو، یعنی منفي جملې به مونږ څنګه تیارو. کله چې تاسو وایئ چې زه نه غواړم چې یو څه وکړم، یعنی که تاسو اوس وایئ چې زه نه غواړم چې دا کار وکړم، یا زه نه غواړم چې د هغې سره خبرې وکړم، یا زه نه غواړم چې د هغې سره واده وکړم، یا زه نه غواړم چې جاب ترلاسه کړم، یا زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. یعنی کومه خبره چې تاسو وایئ چې زه نه غواړم، نو هغه به تاسو څنګه وایئ؟ ګوره لاندې لږ شانتې وګورئ. تاسو به فرسټ اف آل سبجیکټ به ولګوئ. سبجیکټ کې ما تاسو ته وویل چې څه راځي؟ هی، شي، اټ، دی، فضل احد، فرهاد، ډاکټر، فادر، دا ټول راځي. رائټ. بیا به ډو یا ډز. دا تاسو ته ما په کلاس 7 کې
اور په کلاس 8 کلاس 9 کې ویلي دي چې تاسو به ډو او ډز په کمز کې استعمالوي. نو که تاسو هغه کلاس نه وی کتلې هغه وګورئ چې تاسو په دې پوه شئ. د سبجیکټ نه بعد به بیا پلس ډو یا ډز شي، بیا پلس ناٹ پلس ون پلس ورب. نو دا فارموله چې دا به زمونږه د نیگیټیو سنټنسز د پاره یعنی د منفي جملې د پاره به که زه دا خبره کوم چې زه نه غواړم چې یو څه وکړم نو هغه به زه په دې لاندې فارموله کوم. سبجیکټ پلس ډو یا ډز پلس ناٹ پلس ون پلس ورب. د دې مطلب بشي نیگیټیو سنټنسز. رائټ. لکه شانتي اوس دې سنټنسز ته هم وګورئ چې تاسو په ذهن کې دا خبره هم کینی. I don't wanna talk to you. I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. یا he doesn't wanna talk to you. هغه نه غواړي چې تاسو سره خبرې وکړي. I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. I don't wanna marry her. I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره خبرې وکړم. I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره خبرې وکړم. I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره خبرې وکړم یا زه نه غواړم د هغې سره واده وکړم. Sorry. I don't wanna search for a job. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna kiss her. I don't wanna kiss her. زه نه غواړم چې هغې ښکل کړم. I don't wanna kiss her. زه نه غواړم چې هغه ښکل کړم. اوس د دې سنټنسز نه تاسو ته پته ولګېده چې مونږه کله هم نیگیټیو سنټنسز جوړو، منفي جملې جوړو، نو مونږ به سبجیکټ لګو پلس ډو یا ډز. اوس ډو او ډز به مونږ په کوم ځای کې استعمالو نو د هغې دپاره به تاسو کلاس 7 کلاس 8 ګورئ. رایټ. بیا پلس ناٹ، بیا پلس ون پلس ورب. دا به شي نیگیټیو سنټنسز. یعنی د نیگیټیو سنټنسز دپاره مونږه د آی او د ونه په منځ کې د ډونټ اضافه وکړله نو دې زمونږ هغه نیگیټیو سنټنسز تیارې کړې. اوس لږ شانتي زما سره دا سنټنسز یو ځل بیا ریپیټ کړئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی. I don't wanna talk to you. I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. که تاسو چاته وایئ چې زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم تاسو به داسې وایئ I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. I don't wanna talk to you. زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې وکړم. I don't wanna marry her. I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره واده وکړم. یعنی تاسو ته پیرنټس وایي، مور برادر ته وایي چې د هغې سره واده وکړه نو تاسو که ورته په جواب کې وایئ چې زه نه غواړم چې د هغې سره واده وکړم نو تاسو به داسې وایئ I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره واده وکړم. یا تاسو ته فرینډس چې دي ستاسو ملګري ووایي چې تاسو د هغې سره واده وکړئ نو که تاسو هغې ته وایئ چې نه زه نه غواړم چې د هغې سره واده وکړم نو تاسو به ورته داسې وایئ په انګلیش کې I don't wanna marry her. زه نه غواړم د هغې سره واده وکړم. I don't wanna search for a job. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna search for a job. زه نه غواړم د کار پلټونکی شم. I don't wanna kiss her. I don't wanna kiss her. زه نه غواړم چې هغه ښکل کړم. I don't wanna kiss her. زه نه غواړم چې هغه ښکل کړم. اوس به تاسو د دې څنګه پریکټس کوئ؟ د دې پریکټس به هم تاسو داسې کوئ کمی خبرې چې تاسو وایئ چې زه نه غواړم چې زه یو څه وکړم، یعنی زه نه غواړم چې جاب ترلاسه کړم یا زه نه غواړم
چې هاسپټل ته لاړ شم یا زه نه غواړم چې سکول ته لاړ شم یا زه نه غواړم چې بهر ملک ته لاړ شم نو هغه به تاسو په دې فارمولا په دې سټرکچر باندې جوړوئ او د هغې پریکټس به هم تاسو په واتس اپ ګروپ کې کوئ سو رائټ اوس به تاسو انټراګیټیو سنټنسز څنګه جوړوئ یعنی سوالیه جملې به تاسو څنګه جوړوئ کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو غواړئ چې یو څه وکړئ نو تاسو به داسې وایئ چې ډو یا ډز مطلب مخکې به مونږه سبجیکټ لګولو اوس به مونږه مخکې ډو یا ډز لګو بیا به پلس سبجیکټ پلس ون پلس ورب نو د دې به زمونږ له هغه انټراګیټیو سنټنسز چې هغه تیار کی یعنی سوالیه جملې به زمونږ تیارې کی کله چې مونږه د چا نه پوښتنه کوو کنه چې آیا تاسو غواړئ چې یو څه وکړئ آیا تاسو غواړئ چې واده وکړئ آیا تاسو غواړئ چې نوی کور واخلئ آیا تاسو غواړئ چې بهر ملک ته لاړ شئ آیا تاسو غواړئ چې سکول ته لاړ شئ آیا تاسو غواړئ چې هاسپټل ته لاړ شئ نو که داسې قسم خبره مونږه کو کنه په پښتو کې د چانه تپوس کو نو مونږ به په انګلیش کې هغه څنګه کو هغه به مونږه په دې سټرکچر په دې فارمولا کو چې ډو یا ډز پلس سبجیکټ پلس ون پلس ورب نو دا به زمونږه هغه انټراګیټیو سنټنسز چې تیار کړي اوس لږ شانتي دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو کنسپټ پې کلیر شي Do you wanna talk to me? Do you wanna talk to me? آیا ته غواړې زما سره خبرې وکړې Do you wanna talk to her? آیا ته غواړې د هغې سره خبرې وکړې Do you wanna talk to her? آیا ته غواړې د هغې سره خبرې وکړې یعنی زموږ یو فرینډ دی یا بل څوک دی موږ هغه ته وایو چې ته غواړې چې د هغې سره خبرې وکړې که نه نو هغه به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو هغه به مونږ داسې وایو چې Do you wanna talk to her? آیا ته غواړې د هغې سره خبرې وکړې Do you wanna marry her? Do you wanna marry her? ته غواړې د هغې سره واده وکړې Do you wanna marry her? آیا ته غواړې د هغې سره واده وکړې Do you wanna search for a job? Do you wanna search for a job? آیا تاسو غواړئ د کار پلټون کې شئ Do you wanna search for a job? آیا تاسو غواړئ د کار پلټون کې شئ Do you wanna kiss her? Do you wanna kiss her? آیا ته غواړې هغه ښکل کړې Do you wanna kiss her? آیا ته غواړې هغه ښکل کړې یا does فضل احد wanna kiss her? آیا فضل احد غواړي د هغې سره خبرې وکړي دا هغه ښکل کړي Does فضل احد wanna kiss her? آیا فضل احد غواړي هغه ښکل کړي نو داسې قسم خبرې کله چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو غواړئ چې یو څه وکړئ نو هغه به تاسو په دې سټرکچر په دې فارموله کوئ چې مخکې به ډو یا ډز ولګوئ بیا به پلس سبجیکټ شي په سبجیکټ کې څه راځي هغه ما تاسو ته الریډي ووې بیا به پلس ون پلس ورب هغه زړه فارموله به شي نو دا به ستاسو هغه انټراګیټیو سنټنسز چې دي تیار کړي یعنی سوالیه جملې چې دي هغه به تیارې کړي اوس به تاسو هم د دې کوئ پریکټس د دې پریکټس به تاسو داسې کوئ کله چې تاسو د چا نه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو غواړئ چې یو څه وکړئ نو هغه به تاسو په انګلیش کې داسې کوئ Thanks for watching the video. Inshallah پر روانو ویډیو کې به ملاویږو. Bye bye for now.